نجیبه فیض کوم کارونه کوي ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ په هر څه به پوه شئ. درنو کتونکو که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. نجیبه فیض یو فعاله ژورنالیسټه ده چې په زیات شمېر تلویزیونونو او راډیوګانو کې یې دندې اجرا کړي دي او اوس مهال د ریانا ټلویزیون کې د بنډار له نجیبې سره خپرونې مسؤله ده. خو را به شو دې ته چې نجیبه فیض کوم کارونه کوي چې هغه نه د افغان اصیل فرهنګ او نه هم د پښتون ویاړلي فرهنګ سره سمون خوري. تیره میاشت د خوست ولایت یوې سیمه ییزه راډیو له نجیبې فیض سره مرکه درلوده چې خبریال ترې څو حیرانوونکې پوښتنې وکړې او نجیبې هم ورته په ښه جرأت سره ځواب ورکړ. خبریال ترې وپوښتل ته خو په سرتور سره په ټلویزیونونو کې خپرونې چلوي، آیا کورنۍ هم در سره موافقه لري؟ نجیبې ورته وویل دا زما خپل کار دی، هیڅوک هم زما سره کار نه لري، هر څه چې زما زړه وغواړي کوم یې، زه خلک خوشحالوم، څوک چې زما پرمختګ نشي زغملی نو سوځي دی. نجیبې وویل زه دا هم کولی شم چې د انډیا سینما ته ولاړه شم او هلته په لوڅه ګېډه سره ګډا وکړم، هر څه چې زما زړه وغواړي کوم یې، هیڅوک هم زما سره کار نه لري. نجیبه فیض په ډیر جرأت سره وویل زموږ خلک په خپله هم پرمختګ نشي کولی او څوک چې پرمختګ وکړي هغه هم بیا پرمختګ ته نه پرېږدي. نجیبه فیض څخه پوښتل کیږي چې د تاسو په اړه خو په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر لوڅې ویډیوګانې او عکسونه پورته شوي دي، د هغه په باره کې څه وایي؟ نجیبه فیض وایي زه آزاد ژوند لرم، د هیچ چا په کیسه کې هم نه یم، هر څوک چې ما پسې څه وایي او شیر کوي هغه د دوی خپل کار دی. د نجیبه فیض بل غلط کار دا دی چې د ټیک ټاک په نامه اپلیکیشن کې چې غټه پخشا پکې روانه ده داسې ویډیوګانې جوړوي چې ځوانان او نوی نسل د بدعملۍ طرف ته بیایي. ټیک ټاک اپلیکیشن د چین هیواد له لوري جوړ شوی اپلیکیشن دی چې تیر کال پلی سټور ته پبلش شوی دی. د بهرنیانو یوه ښکاره لومه ده چې زموږ ګڼ شمېر ورونه او خویندې پکې مبتلا دي. دوی ویډیوګانې جوړوي او په بې پردې او سرتور سره ټیک ټاک ته ویډیو پورته کوي او بیا یې مینوال زیات تشویقوي، خو له دې خبر نه دي چې په څه باندې موږ اخته یو. کابو 2 میاشتې وړاندې هم یوه ډاکټره چې ځان افغانه معرفي کوي خو په اصل کې د کوزې پښتونخوا ده د بهرنیانو په لومه کې لوېدلې وه، هغه به لومړی په نیمه لوڅ شکل سره لایف راتلله او مینوالو به تشویقوله چې وروسته یې بیا په لایف توګه قرآن کریم وسوځوو، چې یقینا دا هم یوه ډېره زیاته د بدبختۍ خبره ده. درنو لیدونکو له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پایه پورې وکته. هیله ده چې یو څه قناعت مو حاصل شوی وي. که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.